السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو، دا یو میسج تر ټولو مسلمانانو ورسوئ. د ټول عمر قضایي لمونځونه راګرځول، که په قصد او یا په هیره سره وي. د روژې مبارکې میاشتې د آخرې جمعې په ورځ، یعنې سبا له خیره سره د جمعې د لمانځه څخه وروسته 2 رکعاته لمونځ کېږي، چې نیت یې په لاندې ډول دی: نیت کوم د زړه له اخلاصه، لمونځ کوم 2 رکعاته، د ټول عمر قضایي، که په قصد او یا په هیره سره وي. خاص خدای تعالی لره مخ مې دی په لوري د کعبې شریفې. الله اکبر. په 2 رکعاتو کې تر الحمدلله څخه وروسته 15 وارې ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الله اکبر ویل کېږي، او تر سلام وروسته 11 وارې درود شریف ویل کېږي، او ما ګناهکار په دعا کې مه هېروئ، او دا تر ټولو مسلمانانو ورسوئ. السلام.